ستاسو خیالي یو بچی چې په دنیا کې او د پلار ته ډېرم ګرانی او ډېر محبت وسره کوي، خو کله کله کدا بچی د یو لفظ د خولې نه راوباسي چې د پلار زړه په ډېر ودردېږي او د هغه ګستاخي پکې، نو د دې بچی سره هغه ټول عمر چې پلار کومه مینه کړې هغه د زړه نه وځي او د هو دا زما هغه د احسانونو سیله دا وه، دې ورځې له ما دا بچی را لوی کړی او خواري مې ورسره کوله چې د ما ته نن دا الفاظ ویلې. نو چې ته هر څومره جرګې راشي او د پلار ته کښېني او معافي هم کي په ظاهره کې وایي زه بس معاف کړی مې دی چې تاسو راغی، خو د دې پلار په زړه کې هغه ټک پروت وي، شیشه کې درز راغلی یو ځلې، شیشه کې چې درز راشي دا به نه جوړېږي، هغه درس د هغه په زړه کې پروت یا درد پروت وي نه لرې کېږي. د هغه یو لفظ دونه خطرناک، د هغه کلمات دومره خطرناک. و دې وجه نه زما محترم ورونو رب العالمین ډېر رحم والا دی، هغه بیا داسې ذات دی چې هغه ټول عمر د هغه نافرماني وکړه، د پلار خو به درته بیا هم په زړه کې درس پروت وي که نه، او د مور به هم درته پروت وي، خو هغه داسې ذات دی چې هغه وایي ما ته په رښتیا او توبه وباسه هېڅ هم نشته، د مخکې نه زیات درنه خوشحالېږم، داسې ذات دی الله رب العالمین. د الله دې رحم و مینې ته وګوره.